10 تنه سوله ساتونکي فعالین لویدیځې غاړې ته نه دي پرېښي چې د تلکارم په ښار کې د فلسطینیانو سره یوه تشریفاتي غونډه وکړي. د سوریې د عسکرو د ایستلو په سر جنجال د لبنان د پارلمان د غړو ترمنځ د خبرو کې چې په سعودي عربستان کې سره راغونډ شوي خنډونه پیدا کړي دي. د لبنان د پارلمان 2 غړي د دغه جنجال په وجه په بله عمومي غونډه کې ګډون نه کوي. یو عیسوي غړي جورج سعدي د لبنان نه د 15,000 سوریایي عسکرو د وتلو د واضح او لیکلي تقسیم اوقات غږ کړی. هغه په تایید کې خبریالانو ته وویل د بقا په دره کې د سوریایي عسکرو د بیا میشته کېدو لپاره د عربي ټولنې پیشنهاد چې د انجیل او قرآن تکیه نه دی چې باید عملي شي. د پارلمان مسلمانان او چپي غړي غواړي چې سوریایي عسکر د تر هغې چې سیاسي اصلاحات په لبنان کې راځي په لبنان کې پاتې شي. میندې غړي په عیسویانو باندې فشار اچوي چې د عربي ټولنې پلان د یو ډېر ښه فرصت په حیث ومني. د سعودي باچا ملک فاس د لبنان د عیسویانو مشر ته لیکلي چې د دغه رکود ماتول د عربي ټولنې د کوښښونو یو جز دی. په جنوبي لبنان کې د سره صلیب د هډوکو د علاج صحي مرکز خپل فعالیتونه بند کړي دي ځکه چې د دغه مرکز 2 تنه CVC کارکوونکي د جمعې په ورځ استول شوي. د سره صلیب نطاق وایي تر هغې چې د دغه مرکز 2 تنه نارینه تکنیشنان نه وي خوشي شوي دغه مرکز فعالیت نشي کولی. دغه صحي مرکز لبناني او فلسطیني معیوبانو ته مصنوعي اندامونه اچوي. دغه 2 تنه CVC کارګران د جمعې په ورځ د ټوپک په تحقیق استول شوي. د سره صلیب بین المللي کمیټې د خپلو کارګرانو د درک لګولو لپاره د ګڼ شمېر سیاسي ډلو ملیشو او مذهبي اشخاصو سره تماسونه کوي. مګر د دغه صحي مرکز نطاق وایي چې تر اوسه پورې په دې برخه کې قوي او باوري معلومات چې دغه دواړه کارګران چا او ولې تښتول شوي. تایلند وایي چې هغه 2 تنه محصلین به چې یوه مسافروړونکې الوتکه یې د 80 تنو سورلیو سره تایلند ته تښتولې ده بېرته تایلند ته ونیسي. مګر د تایلند د صدارت معاون ویلي حکومت په دې خبره غور کوي چې آیا دغه 2 تنه د جنایتکارانو په توګه محاکمه شي او که د سیاسي مهاجرو په حیث آزاد کړل شي. د دغې الوتکې د تښتولو په 12 ساعته جریان کې څوک سپک شوي دي. ظاهرا الوتکه تښتونکو دغه طیاره چې د برمانه الوتې وه د دې دپاره وتښتوله چې د خپل ملک بدې سیاسي ورځې ته نړیوال متوجه کړي. د برما یو مامور وایي هغه هېواد به بل کال ته خپل لوز ترسره کړي او آزاد انتخابات وکړي. د خارجه وزارت مرستیال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د جمعې په ورځ مازدیګر ویلي د نظامي حکومت به همدغه راز په سیاسي مبارزې لګېدلي بندیزونه ورو ورو چې څومره د مې د میاشتې د انتخاباتو وخت رانږدې کېږي لرې کړي. په دې اخرو میاشتو کې حکومت د سیاسي ناراضیانو د ځپلو په لړ کې د مخالف ګوند سلګونه غړي نیولي. د سپینې ماڼۍ د مامورینو رئیس جان سنونو وایي ډېر احتمال شته چې د پانامې قدرتمند سړی مانویل نوریګا په دې راتلونکو 6 میاشتو کې په زور د قدرت نه لري شي. ښاغلي سنونو ویلي دا چې امریکا د پانامې د تېرې هفتې د کودتا په کوشش کې چې د نوریګا په ضد کې مداخله ونه کړه د دې معنا نه لري چې ځینې متحده ایالاتو د نوریګا د پرځولو نه لاس اخیستی. خو دا یې هم ویلي چې د امریکا پوځ به په پانامې یرغل ونه کړي. د یونان د کمونستانو او محافظه کارانو 3 میاشتني زاړه حکومت د کار نه استعفا کړې ده. دا کار د عمومي انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوې ده د آینده میاشتې په سر کې به وشي لاره سموي. صدراعظم خپله استعفا پرون جمهور رئیس ته وړاندې کړه. دغه راز جمهور رئیس د پخواني صدراعظم اندرین پاپاندریو نه غوښتي چې نوی حکومت د جوړولو великороссы, малороссы. Так, по-моему, назывался русский, украинский и белорусские народы до революции. Довольно архаичный ваш план, и сказать, тому, учитывая непростую межнациональную обстановку в стране. Я долго размышлял, цитировать предложение Александра пересказать د سپینې وینا پاڼې کوي چې د ژوندانه سخته شي. نایجیریایان په تمه دي چې د حکومت په تصمیم پوه شي چې کوم 2 سیاسي ګوندونه انتخاب شوي دي چې 1972 پورې په ملک کې غیر پوځي واکمني وچلوي. د وسلوالو قواو واکمنې شورا د جمعې په ورځ په دې بحث وکړ چې 2 ګوندونه انتخاب کړي په نور تفصیلات نه خپاره شي. د نایجیریا جمهور رئیس ابراهیم بابانګیدا وایي نن ماښام به ټول ملت ته په وینا کې دغه اعلان وکړي. واکمنې شورا د 6 ګوندونو نه 2 ګونده 13 میاشت د انتخاباتو
د ملي کمیسیون د لارې انتخاب کړل. د جنوبي کوریا محکمې یو ناراضي مشر د شمالي کوریا سره د تماس نیولو په جرم چې د قانون نه سرغړونه بلل کېږي په 2 کاله بند محکوم کړی دی. محکمې ویلي لی بو یانګ د متحد ملي دیموکراتیک اتحاد مرستیال د شمالي کوریایانو سره د بیا یو ځای کېدو د خبرو د ترتیب نیولو په وجه د قانون نه غاړه غړولې. حکومت همدغه راز یوه ناراضي شاګرده شمالي کوریا ته په غیر قانوني ورتګ رسما تورنه کړې وه. دې شاګردې هلته د ځوانانو په میله کې ګډون کړی و. د چین ستر مشر د لاوس صدراعظم ته ویلي چې چین به د ویتنام سره یوازې په هغه صورت کې خپل روابط عادي کړي چې ویتنام خپل ټول عسکر د کمبودیان وباسي. د چین مشر دینګ شیاوپینګ د لاوس صدراعظم ته ویلي چې ویتنام د ډیپلوماسۍ د پردې شاته خپله اصلي څېره نشي پټولی. چین د ویتنام سره څه باندې 10 کال مخکې چې ویتنامي عسکر په کمبودیا یرغل وکړ خپلې اړیکې وشلولې. مذهبي مشر آلین بوساک د جنوبي افریقا په یوه کارګوټي کې چې شراب پکې جوړېږي تقریبا 10,000 سوله ییزو مظاهرچیانو ته وویل چې د نژادي توپیر په ضد مبارزې به د هغه ملک حکومت به چپه کړي. د ریفورم د کلیساګانو د نړیوال پیوستون مشر آلین بوساک پرون د ورسیز ښار نه 3 کیلومتره لرې د مارشونو مشري وکړه. مظاهرچیانو د خپلو غوښتنو یو لست محلي پولیسو ته وسپاره. او د متحده ایالاتو د سنا د خارجه اړیکو جرګه ګیرایه ورکړې چې د هغو ملکونو په ضد تعزیرات وضع کړي چې د بیولوژیکي او کیمیاوي وسلو د منع کولو د بین المللي موافقې نه سر کړي. په دغو تعزیراتو کې په دې ډول ملکونو باندې د وسلو نه خرڅلاو، د وارداتو بندول او د امریکایي بانکونو نه هغوی ته د مالي کومکونو نه ورکول شامل دي. دوی په دغه راز نشي کولی چې د امریکا په فضایي قلمرو کې تېر شي او پوځي او اقتصادي مرستې به هم نه ورکول شي. د خبرو په پای کې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورئ. د ختیځ آلمان د 40مې کلیزې جشنونه په 2 ښارونو کې د پولیسو سره د اصلاح طلبو مظاهرچیانو په نښتو ختم شول. په یو تاریخي اقدام کې د هنګري کمونیست ګوند رایه ورکړې چې خپل ځای به لویدیځ ډوله سوسیالیست وټاکي. او د چین خارجي وزیر کین چیاوپینګ د چین د خارجي قدرتونو مداخله غندلې. واشنګټن دی او تاسو په لنډو ټکو 25.5 10.9 1.1 او 49.8 مترو باندې دوهمه پښتو خپرونه اوري. او د خپرونې په دې برخه کې لومړی د افغانستان د ملي اسلامي محاذ د عمومي قومندان ډاکټر شریف ګران سره یوه مرکه لرو. بیا به ختیځې اروپا ته ولاړ شو او د هنګري د سیاسي اوضاع او د کمونیست ګوند د ړنګېدو د امکاناتو په باب به درسره وکړو. وروسته به یو بل رپورټ راواخلو چې پکې دا خبره توضیح شوې چې اسرائیل نه غواړي د فلسطینیانو سره د صلحې او د دغو رپورټونو څخه وروسته به ژوند په امریکا کې خپرونه واوري. موږ په کابل کې د افغانستان د ملي اسلامي محاذ د عمومي قومندان ډاکټر شاهرخ خان سره چې اکثرا د کابل جلال آباد لارې کوي لوړ موږ په ټلیفون کې دا دی دغه مرکه تاسو ته اورو. زما اوله پوښتنه دا ده چې که تاسو دا د کابل جلال آباد د لویې لارې په اوږدو کې د مجاهدینو د فعالیتونو په باب عموما او د خپلې ډلې د فعالیتونو په باب په خاص ډول معلومات راکړئ. صاحب زه به داسې عرض وکړم چې دا عملیات په 24 د تېرې میاشتې شروع شوه او تر اوسه پورې دوام لري. البته زه د بعضې ضروري کارونو دپاره دلته راغلم او بېرته روان یم. دا عملیات په متحدانه شکل د جمعیت اسلامي افغانستان، محاذ ملي اسلامي افغانستان او په یوه حصه کې د اتحاد اسلامي برای ازادي افغانستان د تنظیمونو ترمنځ په مشترکانه توګه صورت ونیو. د محاذ دخوا نه زه او د جمعیت دخوا نه انور خان او د اتحاد اسلامي ازادي برای افغانستان دخوا نه په یوه حصه کې د سوریالي د قومندې لاندې ټولو مجاهدینو په مشترکانه توګه د 24 نه تر نن تاریخه پورې وکړی شول چې تقریبا 14 پوستې فتحه، 15 قرارګاوې فتحه، 14
داسې فکر ونه کړي چې همیشه باید یعنې زموږ قواوې په بری کړي. البته دا د جنګ صحنې دي، کله به وکړی شي چې لاره خلاصېږي او کله به موږ وکړی شي چې لاره بنده کړو. موږ خپل مشکلات لرو، هغوی خپل مشکلات لرو. البته کله چې موږ حمله کړې ده موږ زموږ امکانات دا وو چې موږ دا لاره د 15 او حتی تر 2 میاشتې پورې بنده کړو. دا ډېر ښه وخت په دې کې دی چې دوه تنظیمه بالخصوص او په یوه حصه کې د اتحاد شهاب صاحب تنظیم هم موږ سره شریک په دغه جګړو کې اشتراک لري. او دا اتحاد زه فکر کوم د ټولو نه بهترین اتحاد و، ځکه چې موږ حتی خپل وسایل، خپل امکانات، خپل مجاهدین ټول شیان په شریک توګه استعمال کړی شول. زما خپله پوښتنه مې دا ده ډاکټر Время-то почти вышло. Так вот, я все-таки успею выполнить музыкальную заявку. Успею держать. تاسو باندې مستقیم شکل غیر مستقیم شکل یا تاسو سره زمان ولای دی نه ولای لطفا په دې باره کې معلومات دته ووایم چې په واقعي توګه په غیر رسمي توګه یعنې د پاکستان او د کابل لاره همیشه خلاصه پاتې شوې ده. یعنې مطلب دا چې هغه مواد چې د پاکستان یا د کابلینو د تجارت د کابل سره دي هغه موږ پرېښي دي او حتی موږ غوښتي دي چې خوراکي مواد خپل ښاریانو ته ورسېږي. همدارنګه داسې وسایل یا داسې مواد په ازادانه توګه راغلي دي، مګر موږ کوشش نه کړی چې هغه مواد چې عوامو ته یا عسکري مسایلو کې نه استعمالېږي ښار ته ځي. مګر دا هغه وسایل دي چې مجاهدین ورته اجازه ورکوي، یعنې هغه وسایل یا مواد نه دي چې د هغو د نظامي مرستې یا د نظامي مسایلو کې ورنه استفاده کولی شي. زه داسې نتیجه واخلم باید چې تاسو سره کوم چا تماس نه دی نیولی د قبایلو له خوا نه؟ نه، ما شخصا ما سره خو چا تماس نه دی نیولی. کمونیست ګوند په خپله غونډه کې د یوه نوي غیر کمونیست ګوند جوړولو فیصله کوي. په بوداپست کې د امریکا غږ خبریال په دې باره کې په خپل رپورټ کې وایي د یو مشهور کمونیست اصلاح غوښتونکي مشر په نظر زیات شمېر انسان غواړي چې د پخوا زمانې دغه کمونیست ګوند ړنګ وي او د هغه پر ځای دې یو نوی ګوند جوړ شي. دا دی د رپورټ متن تاسو ته وړاندې کوو. د هنګري په کمونیست ګوند کې یو مشهور اصلاح غوښتونکی مشر چې ایمرې پوژدي نومېږي وایي په ګوند کې د هغو خلکو شمېر ډېر زیات دی چې غواړي د هنګري د کمونیست ګوند په ځای چې د ستالین د طرز یو جابر حکومت یې په هنګري ورتپلی و یو غیر کمونیست ګوند په هنګري کې جوړ شي. نوموړی وایي ښایي چې نوی قیم پر ځان د پخواني ګوند د نارچارو نه لرې وساتي چې په هنګري یو داسې دیکتاتوري نظام ورتپو چې د څه اختلاف ترېنه نه وه. ښاغلی پوژګی په ډېر اطمینان دا ادعا کوي چې په غونډه کې د ګډون لرونکو نمایندګانو اکثریت به د نوي سوشلیست ګوند جوړول منظور کړي. نوموړي وویل د دغې پروګرام د مسودې د ملاتړ نه به معلومه شي چې کم کسان د نوي ګوند طرفداران دي او کم یې مخالفت کوي. د هنګري کمیونستان په دې خبره ډېر اندېښمن دي چې دا غونډه به په کمیونست ګوند کې نفاقات پیدا کړي. پوژګی وویل هغه محافظهکار کمیونستان چې په یو نوي غیر کمیونستي ګوند کې شاملېدل نه غواړي هغوی له دغې څخه خپل ځانونه په ډډه ساتلي دي. د هنګري دغه اصلاح غوښتونکی مشر وایي نوی ګوند به دا خبره خوښه کړي
چې په هنګري کې د آزاد تجارت په بنیاد یو داسې اقتصادي نظام جوړ شي چې هر څوک په ازادۍ برخه اخیستی شي. نوموړي وویل هنګري باید د اروپا د ګډ بازار هېوادونو سره نږدې روابطو ته وده ورکړي او بالاخره یوه ورځ د اروپا د ګډ بازار ټولنه کې شامل شي. ښاغلی پوژګې وایي هغه د دې خبرې طرفدار دی چې د هنګري نوې سوشلیزم Передачи по воскресеньям программы верующих. ملي تنظیم کې شامل شي. وویل البته په دې کار В главных храмах профеерей Владимир Рожков. چې سوشلیست په خپلو صفونو کې شاملول چې د هنګري د کمونیستو له خاورې څخه جوړ شوی دی. ښاغلي پوژګې وویل هنګري باید د واکانو کلونو کې استفاده نه کړي، مګر نوموړي هیله څرګنده کړې چې یوه ورځ به داسې هم راشي چې هنګري به په یو داسې انداز ژوند کوي پوځي اوس که چېرې د هنګري په دغه جوړولو فیصله وشوه نو دا به اول وار وي چې یو واکمن Самим педагогам, воспитавшим немало лауреатов международных. Friendship and the solidarity of nations can bar the path to war. So let's join hands in friendship and for peace. ته اشاره وکړه. مګر خارجه وزیر عصمت عبدالمجید خبریالانو ته وویل چې د سولې دغه ابتکار اوس هم ژوندی دی او پر دغه موضوع باندې د اسرائیلو او متحده ایالاتو سره سلا مشوره روانه ده. په دې برخه کې نور تفصیلات ورکړل. پرون په قاهره کې ورځپاڼو راپورټ ورکړ چې انتظار کېږي په راتلونکو څو ورځو کې د متحده ایالاتو د خارجه وزارت یو څو تنه مامورین د مصر پایتخت سفر د شنبې په ورځ خپل اخیستل د جوړېدلو سبب د اردن ورځپاڼې الدستور ویل د اسرائیلو وروستي مخالفت وشو چې اسرائیل د سولې سره څرګند Служба Московского радио, Москва, Советский Союз. په دوام ورکولو Выступление. زور زیاتي څخه نه منل کېږي او د وسعت طلبۍ او د جنګ پر صهیونیستي نظر باندې ټینګ ولاړ. لرونکي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. په ننني پروګرام کې به د شلمې پېړۍ په سر کې د امریکا د تورپوستکو د ژوند او حال په باره کې درته وغږېږو او بیا به یوه سندره